بس بین زنه پیژنم دلته بین زنه پیژنم پوه شئ تاسو له ټیم درکو تاسو د ځان اوس پر امن طریقه باندې دا ګوره صفه خبره ده کوم شرف حساب قربان ما جوړوي تاسو جوړوي تاسو راغلي مال تاسو راغلي خبره دا د ملک صاحب خبره دا خلک بلاک شي تاسو ما عمر دی تم د دې خبر سره او دا خبر دی مهرباني وکړه خو د وزیرستان سره کو د کوټي سره کو د عدل تمل مانوي کو هغه زموستا مطلب تاریخ په قانون باندې نه پويږي ته د ځای اصول باندې پويږي ته جرګین کې رقم کې مقادار چاري ورانه طرف ته جو تخې طرف ته دي مونږ ته دا ورانه او جرګه ما کو رسم ورې واشو ما کو رسم ورې واشو او صفه خبره ده مې تا جرګه څوک کوي زه کوم مې جرګه خو جرګه ما افغانستان پاکستان جرګه کړي هندستان سره مې جرګه کړي صفه خبره ده ته پښتوني زم پښتوني منی ستا وجنه ما د دومره تکلیف را رسیدل چې څنګه ما خپل ملګری را کیږي یعنی لا اله الا محمد رسول الله پر خوا پکېږم اوس تم پښتوني زم پښتوني تر یوې تنخواه لپاره مطلب دی ما وجني او استاد رسول کې نسل تباہی کیږي نو خیر دی خبره ده چې د حکومت په وخت جایز تابعداري د مسلمانانو جز دي تا چې په شل زره یو منټ تا چې په شل زره باندې خپل پټرول پمپ لا یا پلازې لا کم نوکر نیولې دي کنه ام مسلمان دي او یو بل مسلمان راځي او هغه ته کې وایلیشن کوي نو هغه په 10000 روپے په 1000 روپے ځان وژني دا غوډه دار چې دا غدا ډیوټي ده وایلیشن خبره کوي تاسو وایلیشن کوي مجبوری بیان نور تویونه نور کسان نه نه ټیم خلاص په لري